رئیس صاحب السلام علیکم. عرفان خټک یم. پوښتنه مې دا د استرالیا سره تر اوسه افغانستان د T20 په تاریخ کې لوبه نه ده کړې. دغه به لومړی ځل وي چې استرالیا سره به افغانستان کرکټ لوبډله مخامخ کیږي چې همداسې غټو لوبډلو سره افغان لوبډله نه لوبیږي، نو د هغې کوم اثر هم وي؟ خټک صاحب بالکل اثر خو خامخا وي. مخکې ما دا خبره وکړله داسې ټیمونو سره که د افغانستان ټیم مسلسل لوبې وکړي، یعنې په کال کې که دغه هر یو لوبډلې سره درې ونیسه تر 5 پورې موږ د شل اوریزو همدغسې د ونډې میچونه او که ټسټ میچونه ورسره کېږي. لنډ مثال به زه د پاکستان درکړم. پاکستان سره د افغانستان ټیم په دغه اواخرو کې میچونه ورسره وکړل، دا چې ډیر کم دي خو بیا هم دومره میچونه ورسره وسول چې اوس د افغانستان او پاکستان میچ هیڅوک هم په شروع کې دا نشي ویلی چې کم یو ټیم به ګټي او د هغې تاسو د اخرو کې شاهدان هم وي. نو اوس هم ډیر خوشحاله یو چې په دغسې ورلډ کپ میچونو کې که موږ ته انګلند سره که میچ و هم ډېر ښه میچ اوس یو لحاظ نه، او نیوزیلینډ سره بدبختانه چې پرون لاړ، او دا چې سریلانکا او ایرلند سره هم موږ ډېر میچونه کړي، خو د روان استرالیا میچ لپاره هم د موږ لوبغاړي ورته ډېر داسې ایکسایټډ دي او ورته ډېر موږ ټول ورته خوشحاله یو، د کرکټ مینوال ورته خوشحاله دي چې انشاءالله یو بهترین کرکټ به هغوی سره ترسره کوو. رئیس صاحب دې سره تړلې یوه بله پوښتنه هم کوم. زمبابوې، آیرلینډ او بنګلادیش سره خو موږ ښې لوبې ګټو او ځینې وختونه مو ګټلې هم دي، خو قوي لوبډلې یا غټو لوبډلو که موږ خبره کوو هغو سره افغانستان ښې لوبې کوي خو فینش کولی نشي، یعنی بریا خپلولی نشي. ستاسو په اند ایالت یې دوی سره لوبې نه کول دي او که نه کومه بله وجه ده؟ یعنې داسې چې په هر یو ټورنمنټ کې او په هر یو ځای کې هغه کنډیشن او ډېر شی نه سره به کېږي. واقعا بالکل هماغه مخکې خبره ده چې څومره میچونه ورسره کوو نو دغه مشکل به هم انشاءالله چې ورسره حل کېږي. مخکې نه د افغانستان کرکټ ټیم د لوبغاړي که تاسې وګورئ هر لحاظ نه موږ ډېر پرمختګ کړی ده په دغه تخنیکي لحاظ نه. نو بیا هم دا خبره کوم که داسې ټیمونو سره موږ لوبې کوو نو دا داسې یو مشکل نه ده چې دا د حل کېدو نه ده. نو هر یو ټیم چې هر چا نوي ټیمونو سره مخامخ کېږي هغه د تجربې خبره وي. اوس استرالیا که وګورئ دوی په سلګونو میچونه کړي دي او د افغانستان ټیم به په لومړي ځل باندې په شل اوریزو کې دوی سره مخامخ کېږي. خو دا درته ویلی شم که داسې غټ ټیمونو سره موږ ورسره مسلسل میچونه وکړو دومره مشکل کار به نه وي چې دوی په خلاف باندې موږ هغه اخري کې لکه تاسو چې ویلې چې هغه پریشر موږ نه شو هینډل کولی. نو دا ممکن ده چې داسې ټیمونو خلاف باندې که میچونه موږ ته زیات راکړی شو نو دا د حل کېدو لار لري. مننه. That's it for today's press conference from our end, I think.